خبر د هرات غور پر لوی لارې موسلوال غلاوي زیاتې شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلي کې هرات کې ځای سرچینې وایي چې د هرات غور پر لوی لارې وسلوال غلاوي زیات شوي دي. سرچینې حش زور اسپان سره په خبرو کې وایي لدی وروسته یو میاشت راهیسته په دغه لوی لارې وسلوال غلاوي په بیمخې توګه زیات شوي دي. سرچینې وایي چې د ادرسکن ولسوالۍ اړوند چاحک سیمه کې پر لوی لارې بارونکو او مسافرونکو موټر درول شوي او مسافر ټولې پیسې او قیمتي توکي غلا شوي دي. سرچینې زیاتوي چې له 2 میاشتو راهیسه غلاوي زیات شي او تر اوسه په مخه نه ده نیول شوی. وسلوال غلاو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبر شوي چې طالبان په دغه لوی لارې وسلوال غلاو له منځه وړلو خپل حکومتولۍ لویه لاسته راوړنه بولي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.